د یاران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو ومنئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمنده وئ. ملګرو اکثره ملګرو له ما څخه پوښتنه کوله چې افغانستان نوره لوبې کله دي او دوهم پړاو ته لاړ یا نه نور کوم هیوادونه دوهم پړاو ته شامل شول. چې ملګرو د دوی ځوابونو په خاطر دغه ویډیو ما جوړه کړه. ملګرو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک او زموږ یاران ټي یوټیوب چینل د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره سبسکرایب کړئ. د 19 کلنو کم عمره ځوانانو نړیوال جام کې تر اوسه پورې چې څومره لوبې ترسره شوي دي په هغې کې افغانستان، بنګلادیش، پاکستان، ویسټ انډیز او هند لوبډلې دویم پړاو ته لاړې دي. افغانستان پرون د متحده عربي اماراتو پر وړاندې لوبه ترسره کړه چې د 160 منډو په ستر توپیر یې ماتې ورکړه او دویم بریا یې په خپل نوم کړه چې له دې سره یې بل پړاو ته لار پیدا کړه. افغانستان به خپله وروستۍ لوبه د کاناډا لوبډلې سره ترسره کوي. همداراز هند، بنګلادیش، ویسټ انډیز او پاکستان هم خپلې لومړنۍ دوه لوبې کې بریا خپله کړې ده او د ټولو لوبډلو بل پړاو ته لار پیدا کړې ده. په A ګروپ کې بیا نیوزیلینډ ډیر چانس شته چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په B ګروپ کې بیا د استرالیا چانس ډیر دی، خو که چیرته انګلستان په ښه مارجن سره لوبه وګټي نو ښایي له استرالیا مخکې شي او دویم پړاو ته لاړ شي. د C ګروپ نه بیا بنګلادیش او پاکستان بل پړاو ته تللي دي، نو له دغه ګروپ نه بله لوبډله نشي کولی چې مخکې لاړه شي. په دغه ګروپ کې زیمبابوې او سکاټلینډ خپلې دواړه لوبې کې ماتې خوړلې ده. په D ګروپ کې چې افغانستان تر دویم پړاو ته لار پیدا کړې ده، سویلي افریقا او متحده عربي اماراتو لوبډلو هم یوه لوبه ګټلې ده او کاناډا بیا کومه لوبه نه ده ګټلې. خو افغانستان به له کاناډا سره لوبه ترسره کوي او سویلي افریقا او متحده عربي امارات به په خپل منځ کې لوبه ترسره کړي. په دوی کې چې هر چا لوبه وګټله هغه لوبډله به بل پړاو ته لاړه شي، خو که چیرته کاناډا له افغانستان څخه لوبه وګټي نو هیڅ فرق نه کوي. د 19 کلنو نړیوال جام کې به استرالیا او انګلستان لوبه ترسره کوي او نایجریا او ویسټ انډیز به خپله لوبه ترسره کوي. افغانستان بیا د جنوري په 24مه نیټه له کاناډا سره لوبې ترسره کوي چې هغې وروسته بیا دویم پړاو لوبې پیلیږي چې هغې معلومات به بیا په نورو ویډیوګانو کې موږ له تاسو سره شریک کړو.